نوم مې انجینر نسیم ساحل کانوال تخلص کوم او د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ د کان د کلي اوسېدونکی یم. لومړنۍ زده کړې خو مې طبعا په خپل کلي کې کړې دي. بیا د هغې څخه وروسته د پکتیا پوهنتون د انجینري پوهنځي څخه فرق شوی. هندوستان هېواد ته تللی یم. په سانسکریټي پوهنتون کې مې د سیول انجینري په برخه کې ماستري کړې ده او د هغې څخه وروسته بیا راغلی یم خپل وطن ته او د تعلیم تحصیل په برخه کې مو خدمت کړی دی. البته په مختلفو تعلیمي ادارو کې مې تدریس کړی دی، پوهنتونونو کې، او د هغې ترڅنګ مې بیا د رهبریت او مدیریت په برخه کې دوهمه ماسټري د کاردان پوهنتون څخه کړې ده. خوشبختانه زه به دا ووایم چې کله زه په 10م ټولګي کې وم نو زما فراغت د انګلیسي ژبې نه شوی و. نو د دې ترڅنګ چې زه خپله یو زده کوونکی وم نو ما خپل مالي منابع چې کوم دي هغه د تدریس د لارې نه پوره کولې. پنځه کتابونه مو لیکلي دي چې فعلا په بازار کې چې د هغه پیدا کېږي، زده کوونکي ترې ګټه اخلي. د هر افغان د بچي دپاره پکار دا دی چې هغه د وچې ډوډۍ سره اوبو سره دې وخوري، خو بهترینه سرمایه‌ګذاري چې کوم یو د تعلیم او تحصیل دی. نیازمندي یا ضرورت چې ما په خپل وطن کې ولید د ټولو د هر څه ته زیاتره ضرورت په تعلیم او تحصیل برخه کې و. الحمدلله بالاخره په دې باندې زه وتوانېدلم د دوستانو د ملګرو په همکارۍ باندې یو ډېر غټ معیاري اداره جوړه کړل. د هغې دپاره زه لاړم اندونیزیا ته لاړم. د هغې ځینه د ښوونځیو نه مې یو څه راواخیستل. همدارنګه هندوستان هېواد ته دهرادون ته لاړو. د طلاز انټرنیشنل سکول سره تفاهم لیکونه مو ورسره ساین کړو. د هغې څخه وروسته بیا راغللو کابل ته او په کابل کې مو د کابل سنټر په نوم باندې کومه اداره چې الحمدلله د هغه نوم داسې دی چې په نړیواله سطحه باندې ټول ورسره اشنا دي. دغه چې موږ تاسو دلته شتون لرو دا د کابل سنټر اداري مرکزي څانګه ده او ویاړ د دې لرو چې الحمدلله دلته یو معیاري اداره د تعلیم په برخه کې، البته د انګلیسي او کمپیوټر په برخه کې چې تقریبا دغه اداره 15 کلنه مخیزه لري. کوشش مو دا دی چې د تعلیم او تحصیل په برخه کې بزنس ونه کو، تجارت ونه کو. صرف او صرف هدف مې دا دی چې معیاري اداره رامنځته شي، په ښه شکل باندې خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم او داسې څوک جامعې ته زه معرفي کړم چې هغه یوازې د جامعې نه بلکې د هیوادوالو او د ټول وطن د افتخار باعث وګرځي. خدای دې وکړي چې زموږ د خویندو دپاره هم دغسې مسایل حل شي، ځکه زموږ ډېرې قوي خویندې شته دی. زموږ خویندې هم د ده توانایي لري چې الحمدلله دوی یو ښه ډاکټره اوسیږي، یو ښه سیاستمداره اوسیږي، وطن دپاره باعث د افتخار اوسیږي. انجینر صاحب نسیم و این جامعه بسیار خدمت‌های شایانی کرده که ما مطمئنا از او خدمت‌هایشان مستفید هستیم و امروز بسیاری از جوانها در این سقف جمع شدن و به جامعه در دیده ما علم و دانش میرسانند. دنیا چې ده د تغییر په حال کې ده او البته د ټکنالوژي تغییر دی. دا تغییر باید په داسې شکل باندې وي چې زموږ ځوانان ټکنالوژي ته ډېره زیاته توجه ورکړي، په هغې باندې ځان سنبال کړي او دوی په دې باندې وتوانېږي چې نړۍ سره ځان یو شانتي کړي او په خیر سره زموږ په وطن کې هم تغییر راشي او موږ هم د دې سیال اوسېږو لکه څنګه چې نور نړۍ په ټکنالوژي باندې سنبال دی، همدغسې موږ هم خپل وطن په ټکنالوژي باندې سنبال وساتو. هېواد په پلازمینه کې یو داسې کمپلیکس جوړ کړو چې په هغې کې پوهنتون یو معیاري پوهنتون ولرم، همدارنګه یو انسټیټوټ ولرو، د هغې په څنګ کې موږ مکتبونه ولرو، یو ښه مدرسه ولرو چې په هغې کې موږ ټول هغه څه چې د تعلیم په برخه کې زموږ د یو ځوان دپاره ضرورت وي هغه هلته پوره شي. د وطن ارمان مو دا دی چې خدای تعالی په وطن کې تلپاتې سوله راولي، ټول په اتفاق اوسېږو، ټول په خپل وطن باندې اوسېږو، یو موټی اوسېږو، وطن مو د سیالانو سره سیال اوسېږي. غټ ارمان مو دا دی چې په وطن کې مو دغسې خوشحالیانې راشي د خیر سره او خدای پاک دې دغه سلسله هم دغسې جاري ساتي او الله دې زموږ دغه ارمانونه په خیر سره پوره کړي.